قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. د سلیم کوکو یو ویډیو په سوشل میډیا راغلی ده، که تاسو یې کتل غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. سلیم کوکو افریدي چې ځان ته افریدی هم وایي، خو هغه داسې کارونه شروع کړي دي چې د هغه دپاره افریدیان دا خبرې کوي چې موږ یې وشرمولو. سلیم افریدي چې کله په یو ځای کې وي کله په بل ځای کې وي، دا هیڅ خبره نه ده. که هغه چکرې هم وهي، د هغه خپلې پیسې دي، هغه پرې خپل انجوایمنټ کوي، خو خبره دلته پیدا کېږي چې هغه ولې داسې غلط کارونه کوي. نو قدرمنو دا ویډیو به تاسو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې د هغه یو داسې ویډیو در سره هم شریکوم چې هغه نن سبا کوم کارونه شروع کړي دي. که تاسو ته معلومه وي سلیم کوکو څه موده وړاندې نجیبه فیض سره یو پروګرام کړی. په دغه پروګرام کې هغه ډېرې ناز و نخرې هم کولې او دغه پروګرام یې چې کله ریلیز شو نو خلکو پرې ډېر عجیبه عجیبه کمنټس هم کول چې نجیبه فیض ته وګوره او هغه اوس نن سبا داسې کسان شوګانو ته راولي چې د هغوی هیڅ مطلب نه وي. نو په دې باندې هم دوی هیڅ ریاکشن نه و ښودلی، یعنې نه پرې نجیبه فیض څه ویلي نه پرې سلیم کوکو څه ویلي. خو په دې باره کې څه کسانو داسې هم ویل چې که داسې پروګرامونو ته پروفیسران، استادان، ډاکټران یا حکیمان هم راوغواړو خو دغه پروګرامونه خلک نه ګوري. البته داسې خلک چې هغوی په ټیک ټاک باندې مشهور دي، ښایسته دي، نو د هغوی پروګرامونه خلک ګوري. نو په دې وجه باندې دوی هم همدغسې هلکان راولي چې ښایسته وي او په هغوی باندې پروګرامونه کوي. خو ویل کېږي چې سلیم کوکو نن سبا داسې پروګرامونه په پیسو باندې هم کوي. قدرمنو دوستانو، هر څوک چې هر څه کوي هغه خپل کار دی، خپله زندګي ده. موږ تاسو له نه دي په کار چې چا په زندګۍ کې دخل اندازي وکړو او داسې خبرې ورپسې وکړو یا دروغ پروپاګنډې ورپسې جوړې کړو چې سبا ورځ هغه زموږ د شرم سبب جوړ شي. امید لرم د دې ویډیو په مقصد به تاسو